طالبان وایي په ترکیه کې د جوړې شوې شورا پر وړاندې درېږي. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. طالبانو په ترکیه کې د یو شمېر افغان سیاستوالو لخوا د نوې شورا د جوړولو پر وړاندې د درېدو هوډ ښوولی دی. د مې پر 18 په ترکیه کې یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې پر مهال د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان کړه. تر دې یوه ورځ وروسته د طالبانو سرپرست حکومت په غبرګون کې ویلي چې هر هغه جریان چې د افغانستان د امنیت او د اوسني نظام مخې ته د خنډ درولو لپاره له هیواده د باندې جوړیږي پر وړاندې درېږي او دا چې د دې ډول ډلو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مې پر 19 نیټه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه کسان یو ځل ازمایل شوي او نور باید ناکامې تجربې او هڅې تکرار نه کړي. که چیرې دا ډول ناستې بیا هم د فتنې او افغانانو ته د ستونزو ولاړولو لپاره وي، د دې لپاره چې دوی دلته بیا فساد، غصب او چپاول ته زمینه برابره کړي، داسې باید ونه شي. نور د هغو وخت تیر شوی، افغانان بیا داسې خلکو ته چې یو ځل امتحان ورکړی او په هره برخه کې ناکامه شوي او بیا د افغانانو په برخلیک لوبې وکړي. پخوانیو سیاستوالو د خپلې واکمنۍ او د حکومتي دندو یا سیاسي فعالیتونو پر مهال په بیا د اداري فساد او د ځمکو د غصب تورونه رد کړي ول او همداراز دریځ لري چې یوازینی مشروع حکومت د افغان ولس په خوښه او له رایو جوړ هغه کیدای شي. مجاهد وایي که هغه سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکي وي، هیواد ته دې ستانه شي او له طالبانو سره دې په ګډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي. دا اوس زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.